د صنعت او سوداګرۍ وزارت په هېواد کې د داخلي صنایعو پر ودې او پراختیا ټینګار کوي. دغه وزارت چارواکو په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د هېواد داخلي صنعت او تولید د پخوا په پرتله غوړېدلی او دوی له ټولو ادارو او خلکو غوښتنه کوي چې له کورنیو تولیداتو او صنایعو استفاده وکړي تر څو په دې سره پر بهرنیو وارداتو تکیه کمه شي او داخلي صنعت لا وغوړېږي. ما از تمام ادارات می‌خواهیم که 100% خریداری‌های خود نه تنها برای وزارت با خانه‌های خود از مردم شریف افغانستان خواهش میکنم که جزء خریداری خود از صنعت افغانستان بکنن به خاطر رشد اقتصاد افغانستان. دغه وزارت چارواکي زیاتوي چې دوی له سوداګرو او پانګوالو سره په ګډه هڅه کوي چې د هېواد داخلي صنعت په خپلو پښو ودروي او افغانستان له یوه وارداتي هېواد څخه په صادراتي هېواد بدل کړي. د دوی په وینا وزارت تر ډیره په سیستم جوړونې تمرکز کوي تر څو له نوې ټکنالوژۍ څخه په ګټه اخیستنې د افغانستان داخلي تولیدات او صنایع له نورې نړۍ سره د سیالۍ جوګه کړي. تمرکز بیشتر ما سر سیستم سازی است. تمامی پروسه های تمامی خدماتی که وزارت صنعت تجارت ارائه میکنه کوشش مایی است که ما به تمامی پروسه ها از تکنولوژی کار بگیریم و از ابزاری که تکنولوژی نو یا عصر نو به ما شما مهیا کرده چطور میتونیم به سیستم های وزارت تجارت و به خدماتی که وزارت تجارت ارائه میکنه دخیل بسازیم. په ورته مهال په ناسته کې د صنایعو او قانونو خونې رئیس شیرباز کمینزاده وویل چې افغانستان په 48 سکتورونو کې په بشپړه توګه او په نږدې 15 سکتورونو کې 50 سلنه ځان بسیاینې ته رسیدلی دی او دوی هڅه کوي چې دا شمېرې نورې هم لوړې کړي. الحمدلله در 48 سکتور ما به 100% به حالت خود کفایی رسیدیم و در تقریبا 60 الی 65 سکتورهایی است که به نیمه خود کفایی ما رسیدیم. امیدوار هستیم که اینا هم تا یک سال دیگه ان شاء الله برسه و روز به روز بالا میره با افتتاح فابریکات که ما هم روزه افتتاح میکنیم. کمینزاده دغه راز زیاته کړه چې په هېواد کې د ټولو فابریکو شمېر نږدې 6,000 ته رسیږي چې په دې سره سلګونو زرو کسانو ته کاري فرصتونه هم برابر شوي دي. نوموړی په افغان سوداګرو او پانګوالو غږ کوي چې د بهرنیو هېوادونو پر ځای د په کور دننه پانګونې ته لومړیتوب ورکړي.